درنو لیدونکو د ځلا ځازۍ په اړه درته جالب معلومات لرم. هیله ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. د بهرنیو رسنیو سره خبرو کې ځلا ځازۍ ویلي خوست کې د هغې د دندې په مهال ښځو زړه پیدا کړی و چې د خپلو ستونزو د هواري دپاره د هغې تر دفتره ورشي او دغه کار کیدی شي چې په ډیرو خلکو ښه نه و لګېدلی. ځلا ځازۍ چې د ترکیې څخه یې د پولیسو زده کړې کړي دي، قابو 3 میاشتې د مخه په خوست کې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې د مدیریت د دفتر آمر ټاکل شوې وه، خو په دې وروستیو کې د هغې بدلي د خوست څخه کابل ته شوې ده. د خوست د امنیې قومندانۍ ویان رسنیو ته د هغې د بدلۍ لامل امنیتي ستونزې بللي او ویلي دي ځلا ځازۍ چې د کابل نه خوست ته سفرونه کول نو لویې لارې د هغې د سفرونو دپاره خوندي نه وي، ځکه یې کابل ته بدلي شوې ده. خو ځلا ځازۍ د دې خبرو سره متفق نه ده او وایي چې هغې د خپلې دندې په مهال د خوست او کابل ترمنځ دومره سفرونه نه دي کړي چې د هغې ژوند یې خطر کې واچوي. هغې ویلي که واقعي د خطر ګواښ نو بیا خو قومندان د امنیې او نور چارواکي هم خوست کې دندې پر مخ وړي، دغه ګواښ هغوی ته هم کیدی شي او څنګه چې د هغوی د سفرونو لپاره امنیت نیول شوی داسې د دې لپاره هم نیول کیدای شو. ځلا ځازۍ وایي فکر کوي چې دا هسې یوه بهانه ده او په اصل کې د سیمې ځینې خلک په دې خفه و چې ولې ښځې اوس په زړورتیا سره د خپلو ستونزو د هواري په موخه د هغې تر دفتره ورځي. اغلې ځازۍ زیاتوي که د امنیت خبره وي نو کابل کې خو هم هغې ته ګواښونه کیږي، حتی تر دې ورته په ګوته کړل شوې ده چې چیرې اوسیږي او په کوم موټر کې ګرځي.